زلمی خلیلزاد یو ځل بیا د ولسمشر غني او ډاکټر عبدالله ترمنځ د ټاکنیز کړکېچ د هوارولو غوښتنه وکړه. دا چې خلیلزاد تازه ټویټ کې څه ویلي دي او له چا څخه د کړکېچ د هوارولو غوښتنه کړې ده، په همدغه ویډیو کې راسره ټول جزئیات کتلی شئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد یو ځل بیا پر افغان سیاستوالو غږ کوي چې خپلمنځي اختلافونه ختم او جوړجاړی وکړي. د نوموړي په خبره افغانانو ته پکار ده چې هغه سیاسي کړکېچ اوار کړي چې له ولسمشرۍ ټاکنو وروسته له دوو لوړو رامنځته شوی دی. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ولسمشر غني د دې انتخاباتو ګټونکی اعلان کړ، خو د مارچ پر 9 چې اشرف غني لوړه کوله ترڅنګ عبدالله هم لوړه وکړه. ښاغلي عبدالله وویل ټاکنو کې درغلۍ شوې او پایلې نه مني، ځکه موازي حکومت هم جوړوي. د لوړې مراسمو پورې هم خلیلزاد هڅه وکړه چې دغه دواړه مشران سره جوړ کړي، خو هڅو یې پایله نه درلوده. نوموړي اوس بیا یو ټویټ کې ویلي چې له دغه لوري رامنځته شوی کړکېچ د افغانستان امنیت ته زیات زیان رسولی شي. د کرونا وایروس مرګونی ګواښ رامخې ته کړی او له افغانانو غواړي چې خپل هیواد او خپلو خلکو ته لومړیتوب ورکړي او د ژوند او مرګ موضوع همدا ده. ټاکل شوې وه چې د ولسمشر غني د لوړې مراسمو پسې د افغانانو خپلمنځي خبرې لپاره یو پلاوی جوړ شي چې پکې به د افغان حکومت او سیاسي ډلو او مدني ټولنو استازي له طالبانو سره د سولې خبرې کوي، خو تر اوسه دا پلاوی هم نه دی اعلان شوی. د بلې خوا د لوړې مراسمو کې ولسمشر غني د طالبانو د 15,000 بندیانو د خوشي کولو لپاره د یو فرمان صادرولو خبره وکړه. د امریکا او طالبانو د سولې هوکړه کې د 15,000 طالب بندیانو خوشي کول مهم بلل شوي دي، خو لا هم دا بندیان نه دي خوشي شوي. ښاغلي خلیلزاد د چهارشنبې پر ورځ پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي امریکا غواړي چې له طالبانو سره د خپلې هوکړې له مخې د بندیانو د خوشي کولو چاره ژر تر ژره پیل شي. د هغه په خبره که څه هم افغان حکومت او طالبان دې برخه کې ژمنه کړې ده، خو تر اوسه هیڅ بندي نه دی خوشي شوی. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې دغه ویډیو به مو راسره تر پایه پورې لیدلې وي. کومه ویډیو خوښه شوې ویډیو درسره لایک کړئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.